د میلمه راډیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشئ. دا میل خپرونه ده. په دې خپرونه کې را سره دوه تکړه شاعران ادیبان میلمانه دي. په دې هیله چې خپرونه کې را سره واوسئ، د دوی شعرونه او ترنمونه واورئ. صادق الله صادق یم، د ګودر کتاب خپرنځي او د دیدن ادبي بهیر مشر. ستاسې راډیو او د لیدونکو ټولو ملګرو همکارانو ته ښه راغلاست وایم چې موږ ته مو وخت راکړ دلته موږ کېنولو. زه به په لنډه توګه ووایم چې تر اوسه پورې مې نږدې 20 کتابونه د چاپ په ګاڼه سینګار شوي دي، مینوالو تر لاسونو رسېدلي دي چې 4 پکې شعري ټولګې دي، 2 د ټپیزو دي، 2 شعري ټولګې دي. خدای مهربان دی، ګلابونه ستا اوربل ته. د دې تر څنګ د مینه پیژنې په نوم باندې تا سره مینه لرم، یادېږي مې، غواړم دې دا کتابونه هم چاپ شوي دي. یو ناول مې د انګلیسي ژبې نه ژباړلی، سورلیک په نوم باندې پخوا چاپ شوی و، اوس یې چاپ خلاص دی. د نثر په برخه کې هم یو څه لیکنې شته دی، د لنډې کیسې ټولګه به هم څه وخت وروسته برابره شي، چاپ ته به لاړه شي. تاسو ته به اوس خپل 1-2 غزلې وړاندې کړم پردیس صاحب په اجازه. ډېر به ښه شي، ډېر به. غزل دی چې مکاره ده شیطانه ده دنیا په مخ روانه ده. پردیس صاحب وایي چې مکاره ده شیطانه ده دنیا په مخ روانه ده، همداسې له پخوانه ده دنیا په مخ روانه ده. مکاره ده شیطانه ده دنیا په مخ روانه ده، همداسې له پخوانه ده دنیا په مخ روانه ده. او منم را سره ورانه ده دنیا په مخ روانه ده، بس ډکه له ارمانه ده دنیا په مخ روانه ده. مور ډېره راته ګرانه ده دنیا په مخ روانه ده، مور څومره مهربانه ده دنیا په مخ روانه ده. دا مه وایه چې ستانه ده دنیا په مخ روانه ده، روزي خو له اسمانه ده دنیا په مخ روانه ده. دا مه وایه چې ستانه ده دنیا په مخ روانه ده، روزي خو له اسمانه ده دنیا په مخ روانه ده. پښتونه سرګردانه ده دنیا په مخ روانه ده، هی وینه دې ارزانه ده دنیا په مخ روانه ده. پښتونه سرګردانه ده دنیا په مخ روانه ده، هی وینه دې ارزانه ده دنیا په مخ روانه ده. صادقه ښه پریمانه ده دنیا په مخ روانه ده. صادقه ښه پریمانه ده دنیا په مخ روانه ده، خو پاتې له هر چا نه ده دنیا په مخ روانه ده. ډېر زه هم له هر څه نه وړاندې د میلمه راډیو ټول اورېدونکو ته او ټول سټاف ته، هغه که په سوشل میډیا برخه کې دي، هغه په راډیو برخه کې دي، ټول د سلامونه وایم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله او آباد اوسئ. نوم مې محمد پردیس دی او په ننګرهار کې او بالخصوص بیا د اچین ولسوالۍ د چلګزي بابا د کلي اوسېدونکی یم. خوشبختانه په چلګزي بابا کې د چلګزي بابا د ادبي بهیر د مسؤل په حیث باندې کار کوم او له هغه سره پخوا کې بیا په ننګرهار کې په ژورنالیستیک برخه کې له یوې رسنۍ سره په کار بوخت یم. له دې نه غیر د ژبو او ادبیاتو پوهنځی لولم او انشاءالله که خدای کول همدا څو میاشتې وروسته به له ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فراغت سند ترلاسه کړم. په ژورنالیستیک ډګر کې په فرهنګي برخه کې لګیا یو، لږ ډېر کار کوو. په کتابي بڼه باندې ځینې کتابونه چاپ کړي دي، البته چې د لالهزار ادبي خپرونې یو 2 ټوکونه دي، 2 کتابه دي په بېلابېلو وختونو کې هغه چاپ شوي دي. او انشاءالله په راتلونکې اونۍ کې به زما یو بل کتاب چې هغه هم شعري غونډ دی د خواږه غږونو په نامه باندې، هغه کتاب هم بازار ته وړاندې شي. همدارنګه د نثر برخه کې هم لږ ډېر کار هم کړی دی او لا لګیا یو. خدای کول څو میاشتې یو میاشت وروسته به یو ادبي تذکره د پښتو ژبې د سترو نومیالیو عارفانو شاعرانو د خپلو خلکو د خپل ژبې د بقا په خاطر ما اورېدونکو او لیدونکو ته ورسوم. نو چې خپرونه مې زموږ او ستاسې د شعر او شاعرۍ د ترنمونو او د ادبي بنډار په حیث باندې په دې خاطر باندې زه درته خپل یو څو بیتونه ترنم کوم. امید لرم اورېدونکو چې ستاسې د خوښې وړ سره ووینئ. موسم بدل دے پسرلے دے کرازی راشا ستا خوب تما ہر سڑے دے کرازی راشا موسم بدل زب تخفا کی تالستان د خواخی گل درکوم او زب
په تخفا کې تالستا د خواخې ګل درکوم پوهېږم خوښ دې ګل رېدی دی که راځې راشه ستا خو په تما هر سړی دی که راځې راشه موسم بدل واه زبردست او راورېدلې بارانونه کوکنار ګل کړی دی او راورېدلې بارانونه کوکنار ګل کړی دی شنه هر بولا هر پټې دی که راځې راشه ستا خو په تما هر سړی دی که راځې راشه موسم بدل او یخار خوړلې پردیسا غږ مې اورې که نه یخار خوړلې پردیسا او یخار خوړلې پردیسا غږ مې اورې که نه او خپه مې تا پسې زړګی دی که راځې راشه ستا خو په تما هر سړی دی که راځې راشه موسم بدل دی پسرلی دی که راځې راشه ستا خو په تما هر سړی دی که راځې راشه موسم بدل ډېره زیاته مننه کوم کور مو ودان خوشحاله اوسئ او زه هم په خپل ور سره مننه له ټولو لیدونکو څخه چې تر دې شېبې راسره ملتیا وکړه کور ودان مننه د میلمه راډیو د فیسبوک صفحې قدرمنو مینوالو دا د میل خپرونه تر بیا تاسې په لوی الله سپارم